د نازیه اقبال خاوند ریښتیا وفات شو. که غواړئ چې تاسو هم خبر شئ نو دا ویډیو راسره تر اخره پورې وګورئ او که زموږ چینل مو تر اوسه پورې نه وي سبسکرایب کړی نو زموږ چینل هم سبسکرایب کړئ. دوستانو په سوشل میډیا کې دا اوازه ده چې د پښتو مشهورې سندرغاړې نازیه اقبال خاوند چې نوم یې جاوید فضا دی په حق رسیدلی او ویل کیږي چې په لندن کې اکسیډنټ کړی دی او وفات شوی دی. خو دوستانو مونږ چې کله معلومات وکړو نو اصل حقیقت نه خبر شو. د معلوماتو نه پس مونږ خبر شو چې دا اصلي اوازه ده ټول دروغ دي. دا ټول په فیسبوک لایکس او په یوټیوب ویوز دپاره خلک کوي. نو دوستانو داسې اوازې مخکې د جهانګیر خان او جانداد خان هم راغلي وي چې هغوی په حق باندې ورسېدل خو وروستو بیا دا خبرې دروغ وختې. نو دوستانو مونږ له هم پکار دي چې تر څو مو په خپلو سترګو نه وي لیدلی نو مونږ له یقین نه ده پکار، ځکه په سوشل میډیا باندې داسې ډیر زیات غلط خبرونه راځي چې هغه بالکل دروغ وي. دا و زموږ نننی ویډیو. تاسو د دې ویډیو باره کې څه ول غواړئ مونږ ته لاندې په کمنټ کې ولیکئ. تر بلې ویډیو مو په لوی الله سپارم.